لوړپوړي امریکایي چارواکي رینا امري ویلي اسلامي امارات په خپله د بندیزونو د دوام لامل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو د ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اسلامي امارات تګلارې او اعمال په خپله د دې لامل شوی چې دوی په دوی باندې بندیزونه په خپل ځای پاتې شي. رینا امري له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي امارات باندې په کوم بندیزونو لګول شوي دا ټولې په خپله د اسلامي امارات د تګلارې او اعمالو په خاطر دی. د امریکا د ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او د نړۍ په هیڅ اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغسې چلند نه کیږي چې د اسلامي امارات له لوري ورسره کیږي. اميري داسې وخت دا څرګندونې کوي چې د اسلامي امارات لخوا د دیني عالمانو او قومي مخورو 4.5 کسیزې لویې غونډې د اسلامي امارات د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او ترڅنګ له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 2 میلیارډ او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارډ ډالر کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي 3.5 میلیارډ به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارډ به د سپټمبر د 11مې پیښې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي وساتي.